پاکستان کې پر افغانانو د ظلمونو دوام، اسلام آباد کې د افغانانو نیول کېدل او د امریکا غبرګون. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د اسلام آباد له 12 سیمې څخه ګڼو افغان کډوالو رسنیو ته ویلي چې په دغه سیمه کې نن په شنه سهار پولیسو کورونو ته ورغلي دي. تر پلټنو وروسته یې هغه کډوال له ځان سره بیولي دي چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه درلودل. د 12 سیمې یو افغان اوسیدونکي د نوم نښودلو په شرط ویلي چې د نارینه او پولیسو ترڅنګ ګڼې ښځینه پولیسې هم په دغه عملیاتو کې ونډه لري. هغه وایي چې تېره ورځ د ارزونې په پالما پولیس کور په کور ګرځېدلي، اسنادونه یې کتلي او نن سهار وختي شاوخوا 50 تنه کډوال په سترو موټرونو کې له ځان سره لیږدولي دي. هغه زیاتوي چې دغه لړۍ اوس هم روانه ده. 12 هغه سیمه ده چې ډېری اوسیدونکي افغانان دي. یاده دې وي چې طالبانو د پاکستان یاد اقدام ته ظالمانه او غیر عادلانه ویلي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان مرستیال له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل وکړي. وینډار پاټیل د سې شنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې پاکستان د افغان کډوالو د نستنولو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان د پاکستان او افغانستان له نورو ګاونډیانو هیوادونو هم غوښتي هغه افغانانو ته چې د نړیوالو ملاتړ غواړي خپلو هیوادونو ته د ننوتو اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناده افغانانو نیول کېدل او شړل پیل کړي دي چې ښایي له دغه بهیره 1.7 میلیونه افغان کډوال اغیزمن شوي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.